ولسمشر غني د طالب بندیانو په اړه وروستۍ پریکړه وکړه. ولسمشر غني څه وویل؟ را روانه اونۍ کې به څنګه مهمه پریکړه د بندیانو په اړه وشي؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدلو پروسه به را روانه یکشنبه وروستۍ شي. ولسمشر غني وایي سوله یوازې تړون نه دی، دا یوه پروسه ده چې په هغه کې ښکېلې خواوې باید یو بل ومني. ولسمشر غني تېره شپه له ملي تلویزیون سره په خبرو کې له کرونا سره د مبارزې، طالب بندیانو آزادولو، سولې پروسې، له فساد سره د مبارزې، نوې کابینې او د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې. څه هم د ولسمشر غني دولت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې له نیوکو سره مخ شو، خو بیا هم ولسمشر په ټینګار سره وایي چې افغانستان تر اوسه هم نه پوهیږي چې د کرونا د منحني په پورته کېدو او ښکته کېدو کې موقعیت لري. هغه په ټینګار سره وویلي چې دوی له کرونا سره د مبارزې لپاره په کافي اندازه پیسې او برنامې لري، خو عملي کول یې پکار دي. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې را روانه یکشنبه وروستۍ ورځ ټاکلې او زیاته یې کړه چې افغان دولت نشي کولی چې په یو دم د طالب بندیانو 15,000 تنه له عدلي او قضایي پروسې پرته خوشي کړي. د سولې پروسې په اړه ولسمشر غني وویل په قوي احتمال به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په قطر کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې افغان سولې لپاره اندونیزیا، جاپان، المان، روسیې، ناروې او داسې نورو هیوادونو د سولې خبرو کوربتوب ته هیلهمند دي. افغان حکومت اوس له یو اړخه د کرونا سره د مبارزې او له بل اړخه د سولې د مهمو موضوعاتو سره د مبارزې په برخه کې مصروف دی. بل لور ته د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته د افغانستان امنیتي حالت په هکله ریپورټ کې ویلي چې وسلوال طالبان په هند نیمه وچه کې د القاعده څانګې سره لا هم مرسته کوي. لیدونکو، په دې هیله چې دا راپور به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.